د ټي لیګ سیالیو پیل او لسګونه افغان لوبغاړي. د کرکټ تر ټولو لنډ جوړښت لسوریزه لیګ سیالۍ پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. په یاد لیګ کې د رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدراڼ، عظمت الله عمرزي، نوین الحق او فضل حق فاروقي په ګډون د افغانستان 11 لوبغاړي له بېلابېلو لوبډلو سره لوبېږي. پرون د یاد لیګ په لومړنیو لوبو کې افغان لوبغاړي نسبتاً ښه ولوبېدل. حضرت الله ځاځي 20 منډې وکړې او رن آوټ شو. قیس احمد 2 مهمې وکټې واخیستې. نجیب الله ځدراڼ 14 نسوځېدلې منډې جوړې کړې. کریم جنت 11 منډې وکړې او توپ اچونه کې 1 وکټه هم ترلاسه کړه او عظمت الله عمرزي هم یو لوبغاړی وسوځاوه. افغان بریدګرو ځوانو توپ وهونکو کې بیا ابراهیم ځدراڼ 6 منډې وکړې او رحمان الله ګربز په 0 آوټ شو. هر کال په یاد لسوریزه لیګ کې افغان لوبغاړي د نورو بهرنیو لوبغاړو په پرتله ښه لوبېږي او همدا لامل دی چې په هر راتلونکي پړاو کې پکې د افغان لوبغاړو شمیر زیاتیږي.